د چپې درې ولسوالۍ اړوند د چپې درې غرنۍ سیمه چې د سیل او چکر لپاره د کونړ په کچه ساری نه لري، خو خامو سړکونو او ځینو کلو ته یې د سړکونو نشتون د سیمه ییزو خلکو ستونزې ډیرې کړي دي. دا مهال د چپې درې ولسوالۍ له مرکز څخه د چپې درې ګڼو کلو او بانډو ته د نږدې 25 کیلومتره خام سړک د غځولو چارې د ځایي اوسیدونکو په چانده روانې دي. د دې ښکلي او د ښایستونو ډکې درې استوګن وایي که یې د درې بېلابېلو کلو او بانډو ته د سړکونو په جوړولو کې مرسته وشي، ګڼ سیلانیان به ورمات شي او د دوی د کړاوه سره مل ژوند به ورسره په اسانتیاو بدل شي. زموږ د څلوېښتو 45 کالو انقلاب ثمره دا وه چې الله نن موږ له په لاس راکړی چې اسلامي امارت دی. زموږ دا غوښتنه ده چې موږ د سړکونو په هکله د مدارسو په هکله د دې نه ټولو نه دا تمنا کوو چې موږ سره په دې کې پوره همکاري وي. ټول داسې بېوسه خلک دي چې نه سربندونه لري، نه د کلینیک لري، نه پخه لار لري، کچه لار لري، بېګانې سبانې سیلابونه رالورانوي او موږ یې په شخصي مصارفو باندې جوړوو، نو سره تکلیف یو. زموږ غوښتنه دا ده وروره چې 80 کاله د امارت اسلامي سره موږ ځکه شریک ژوند تېر کړی، تکلیفونه هم برداشت کړي دي. اوس زموږ دا غوښتنه چې موږ سره سړک کې کومک وشي. بل پلو د چپې درې ولسوالۍ مسؤلین وایي هیواد کې پرله پسې جګړه ییزو ناخوالو او په تېره بیا وروستي 20 کلونه دا خلک له ګڼو سختیو سره مخ وو. د ژوندانه له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي او ستر لامل یې کلو او بانډو ته د هر ډول سړکونو نشتون دی. د چپې درې ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره په ټوله سیمه د امن څادر خور دی که د سړکونو جوړولو ته د اسلامي امارت مشران پام ور واړوي، د ځایي خلکو د مشکلاتو د حل ترڅنګ به د سیلانیانو د ورتګ جوګه شي. دلته په لسګونو زره خلک اوسیږي دلته زمونږ او ډېر مشکل سره مخامخ وو. نو انشاءالله دا مشکلات به ټول د دې سړک سره الله حل کړي، خو دا خلک ډېر د غربت او د مشکلاتو سره مخ دي. که دې کې زموږ څه کومکونه وشي او دا سړک الله په ټیم باندې ورسوي، بس اوس خو پاتې دومره نه دی، د نیمې نه زیات شوی دی، خو چې دا غبر سر ته درې ورسېږي انشاءالله دا ټول مشکلات به د ولس حل شي. دلته داسې کومه ستونزه او مشکلات نشته چې هغه زموږ موجوده اسلامي نظام ته د تشویش سبب وګرځي یا زموږ موجوده امنیت اخلال کړي. او زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه خپلو مسؤلیتونو او دندو ته ښه متوجه دي. شپه ورځ موږ امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه په دې هڅه کې دي چې خپلو ولسونو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د یادولو وړ ده کونړ چې په دې ډول ډیری غرنۍ درې او د چکر وړ ځایونه لري، خو د سړکونو نشتون یې سیلانیان له لیدو منې کړي او پکې میشتو وګړو ته بلا ستونزې ورترغاړې دي.